یو لوی غفلت چې کوم هغه مونږ کوو، خاص کر د سوشل میډیا د لاسه ډېر خلک هغه په دې کې زړور شوي. هغه یو دا ده چې دا ګانې بجانې ډېرو خلکو ته ګناه نه ښکاري. بعضې ظالمان داسې بدبخته خلک شته، دا د کریا مولیان په هره زمانه کې میلاویږي، د کریا مولیان په هره زمانه کې میلاویږي، او د کریا مفتیان د کفار هم ساتي دي دپاره یهود نصارا فنډینګ کوي دوی ته. په کینیډا کې یو مولا ناستی دی، زه د چا نومونه هم نه اخلم، دا هم زما عادت دی الحمدلله چې ډېره مجبوري نه جوړه شوې. بعضې ملګري ما تکلیفونه رالیږي، پلاني دا ویلي دي ستا باره کې، پلاني دا ویلي، زه یم الله دې اجر ورکړي. زه یې داسې هم نه ګڼم لکه په دې لاره باندې موږ ځو ډېر سپي غاپي، نو زه به هر سپي پسې ګټې رالم، زه به جوابونه کوم، زه د چا جوابونه نه کوم. موږ چې کومه خبره کوو په دلیل یې کوو، قرآن او حدیث باندې. که چا ومنله ډېره ښه ده، که نه یې مني قلارې دې لګیایي. زه خو یې د چا د خوشحالولو دپاره نه کوم، او که څوک کنځلې کوي قلارې دې کوي، لګیا دي. نو دې وجې نه زما محترم ورونو، هغه مولا بدبخته چې عقیده هم باطله ده، د تصوف په ګند کې مبتلا دی، هغه ظالم ما اورېده یو ځلې، یو خو یې فتوا دا ورکړې وه، تاسو کې تعلیم یافته ملګرو ته پته ده چې په یورپ کې چې کوم مسلمانان اوسېږي دوی لپاره سود جایز دی. دا فتوا هم راغلې وه، سوشل میډیا باندې هم چلېدلې وه. نو داسې مولا هغه لګیا دی د خپل باطل لپاره چې چونکې هغوی قوالیانې وایي او هغې سره ګډېږي، هغې سره رقصونه کوي، نو د خپل باطل د تحفظ دپاره په پیغمبر دروغ ویلي، نعوذ بالله. او هغه حدیث پرون موږ صحیح بخاري کې ویل، پرون او امام بخاري بار بار راوړی دی، ځای په ځای مختلف مسایل ته ثابت دی. څه وایي؟ وایي دا خو بخاري کې راغلي. خیر دی که څوک داسې ټنګ ټکور وشي او داسې څه محفل جوړ شي، دې اوس خبره نه شي، هلکه کوم ځای کې راغلي؟ سبحان الله. غرضي وي په خټه باندې اور لګوي که چې ربنا ولا تخزنا يوم القيامه، ولا تخزنا يوم القيامه، یا الله موږ د قیامت پر ورځ مه شرموه. اصلي شرمندگی، اصلي بېعزتي والله العظیم غدا ده. د دنیا پاس کېدل، فیل کېدل، دا اوس پکې لا الیکشنې شروع دي، دې کې ګټل نه ګټل دا څه خبرې نه دي، دا هسې دغه ماشومان لوبې دي چې موږ شروع کړې دي. اصلي کامیابي د آخرت کامیابي ده، اصلي ناکامي او تاوان د آخرت تاوان دی. زما محترم ورونو، چې هلته ناکامیابه شي، هلته در باندې فیصله وشي. الله رب العالمین قرآن کریم کې د آخرت کامیابی ته الفوز العظیم ویلی دی، وایي دا عظیمه کامیابي ده، عظیمه کامیابي چې دا عملنامه درته په ښي لاس میلاو شي او ریزلټ میلاو شو، بس دا ردی اخري هغه بورډینګ پاس تا ته میلاو شو، بس خوشحاله شو چې اوس به جنت ته ځې. او بیا به ته چغې وایې. قرآن کې الله سورې حاقه کې فرمایي چې هاؤم اقرؤوا کتابیه، راشئ کلی ملګرو وګورئ، د خوشحالۍ نه به دا چغې ویلې کوي سړی چې پاس شي او ښې نمبرې واخلي. الله رب العالمین فرمایي چې ډېر جنات او انسانان به زه جهنم ته بوزم، خو دا به زه هسې نه بوزم، د دې وجه به د هغوی غفلت وي. او دا غفلت په دې کې ولې راغلی دی؟ غفلت په انسان کې یو دم نه راځي، غفلت پکې د دوی د نعمتونو د غلط استعمال د وجې نه راغلی دی. لکه که ستاسو خیالي که نه، یو انسان چې تاوان کوي په یو کاروبار کې په پیله ورځ کې، که نه چېرته کال 2 کاله بعد پته لګي، یو کال 2 کاله بعد د هغه د تاوان پته لګي. ولې؟ چې ریزلټ راوباسي هغه د هغه غفلتونه وي، یا چا سره کاته کړي لیکلې نه ده، یا دکان ته په ټایم نه راځي، یا ډیوټي سمه نه کوي، یا اخلاق خرابي، ګاک ورله نه راځي، نور ډېر داسې خبرې، معاملات یې ګډوډي. نو په دې بنا باندې چې ته ریزلټ اخره کې ګورې، هغه ټول د هغه د غفلت په بنا باندې هغه نقصان شوی. داسې که یو طالب علم فیل شي، نو دا په دې اوله ورځ باندې د فیل کېدو فیصله نه کېږي، ټول کال د ته مضامین پړاوي استادان، خو د دې سبق ته توجه نه ورکول، هوم ورک نه پوره کول، خپل سټډي جاری نه ساتل، او په خپل تعلیم کې دلچسپي نه ساتل، او دغه رنګه دې ته په تمه کېدل چې مړه خو بیا به امتحان ته یو میاشت پاتې شي، بیا به راټه ولګوم او دا به وکړم، هغه اخر امتحان یې په سر راشي، د ده د غفلت ریزلټ دا راوځي چې فیل شي. دا انسان چې د الله په نیز باندې غافله ګرځي، قرآن کې الله دا د غفلت موضوع بار بار ذکر کړی ده، اوږده موضوع ده، صرف دی آیت کې ورته یو اشاره شوې، زه هغې باندې خبره کوم. الله رب العالمین دلته فرمایي چې د دې اصل وجه د دې انسان خپله بېغوري ده،
دله ما څه نعمتونه ورکړي او دا ډېر قیمتي نعمتونه دي. که دی دا صحیح استعمال کړي دا به د غفلت نه بچ، او که دا نعمتونه د ضایع کړه دا به غافله کېږي، دا به د غفلت نتیجه بیا. نو الله رب العالمین فرمای ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، یقینا منګه پیدا کړي د جهنم د پاره ډیر جنات او انسانان، او کثیرا ویل ډیر به پکې ورته ځي. دینه معلومه شو چې لږ انسانان او جنات هغه په دې دنیا کې خسته ژوند تیري د الله په طاعت سره، او هغه به د جنت مستحق ګرځي. او دلیل هغه حدیث دی د دې آیت چې هغه ډیر د غبراهټ والا دی، او قرآن کې چې الله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایي چې لا يحزنهم الفزع الاکبر، دا مؤمنان به الله د قیامت د غټ غبراهټ نه بچ کوي. د هغه آیت نه لاندې مفسرین د حدیث راوړي چې د قیامت ورځ شي الله رب العالمین به آدم علیه السلام ته حکم وکړي چې ته د خپل اولاد نه د جنت د پاره کسان را بهر کا او د اور د پاره کسان را بهر کا. آدم علیہ السلام به د الله نه تپوسو کی یا الله، چونکې هغه پلار دی د ټول انسانیت، نو هغه ته ځکه دا حکم کېږي. هغه به یا الله من کم د څومره کسانو نه څومره کسان اور د پاره جدا کم او د جنت د پاره څومره کسان پرېږدمه. دا ډېره خطرناکه د ریزلټ ورځ ده والله العظیم. دنیا کې خو مذهب امتحان کې به فیل شي، بلکې الله پاس شي، سپلیمنټری کې به پاس شي، او دغه رنګه که نمبر دې کمې راغې خو ځا امپرومنټ به وکړي، څه بل څه به وکړي، طریقې شته دی، سفارش به وکړي. هلته بیا دا چانسونه نشته دی دوباره. الله رب العالمین به ورته فرمایي ای آدم د زرو کسانو د هر زرو کسانو ستا د اولاد نه یو کم زر کسان جهنم تک او یو کس په زرو کې جنت ته پرېږده. الله اکبر. دا به وي هغه ټیم چې کله دا اعلان مونږ ټول واورو په دې انسانانو به یو غبراهټ او یو یره او خوف طاری شي چې هر انسان سره به دا فکر شي چې په زرو کسانو کې به آیا زه بچ کېږم که نه، چې زه به د 999 کې یم که نه، په دې زرو کې به زه چېرته هغه یو یم که نه به یمه. دا ډېر خطرناک اعلان دی. الله رب العالمین دی په دغه ورځ موږ تاسو د شرمندګۍ نه بچ کړي. ځکه الله رب العالمین قرآن کریم سورة آل عمران کې د مؤمنانو په دعاګانو کې یو دعا دا ذکر کړې ده چې ربنا ولا تخزنا يوم القيامه، ولا تخزنا يوم القيامه، یا الله موږ د قیامت پر ورځ مشرموه. اصلي شرمندگی، اصلي بیزتی والله العظیم غدا ده. د دنیا پاس کېدل فعل کېدل دا اوس پکې لا الیکشن شروع دي، دې کې ګټل نه ګټل دا څه خبرې نه دي. دا اسی دغه ماشومان لوبې دي چې موږ شروع کړې دي. اصلي کامیابی د آخرت کامیابی ده. اصلی ناکامی او تاوان د آخرت تاوان دی زما محترم ورون، چې هلته ناکامیاب شي، هلته ربانې فیصله وشي. الله رب العالمین قرآن کریم کې د آخرت کامیابی ته الفوز العظیم ویلی دی. وایي دا عظیمه کامیابی ده، عظیمه کامیابی چې دا عملنامه درته په ښي لاس میلاو شي او ریزلټ میلاو شو، بس دا ردی اخري هغه بورډینګ پاس تا ته میلاو شو، بس خوشحاله شو چې اوس به جنت ته ځې. او بیا به ته چغې وې. قرآن کې الله سوره حاقه کې فرمایي چې ها اقرؤوا کتابیه، راشي کنه ملګرو وګورئ. د خوشحالۍ نه به دا چغې ویلې کوي سړی چې پاس شي او ښې نمبرې واخلي. هر ملګري ته ټلیفونونه هم کوي، میسج هم کوي چې هلکه زما ډېرې ښې نمبرې راغلي خبرې. او دا بعضې پکې لا په فیسبوک کې ورکړي زما رور څوک وایي زما ماشوم زما زوی دومره نمبرې واخیستې، سم خوشحالی او په خپل هم خوشحالی چې ماشاءالله ډېرې نمبرې مې واخیستې، دا زما د والدینو دعا او دا مې د استادانو محنت او دا ټکي پکې وی لګي. دا دومره خوشحالي نه ده. د قیامت په ورځ به دا مؤمن چې کله عملنامه میلاوه شي په ښي لاس دی وایي راشئ خلکو زما دا کتاب ولولئ. دنیا کې به چاته خپل عملونه نه ښکاره کې، دنیا کې به خپل اعمال پټ ساتي، اخلاص سره به کار کې، ریاکارۍ نه به ځان ساتي. او د قیامت پر ورځ چې کامیاب شو بیا ریاکاري جایزه شوه. هلته ریاکاري بیا نقصان نه درکړي، هلته چغې وهه چې ما وګټله، هلته بیا وایه چې وګوره زما دا د عملونه. په هغه ورځ بیا تاله دا ضرر او نقصان نه درکوي، ځکه په هغه ورځ تا ته الله اجازت درکړي چې اوس وهه، خوشحالۍ هم کوه او ټوپونه هم وهه او ملګرو ته چغې هم وهه او راوې هم غواړه او زیر هم پې کوه چې تا ښه عملونه کړي. اوس تا ته اجازت دی ځکه چې ته بچ شولې او ټولو مرحلو نه کامیاب را تېر شوی. هغه د امتحان وخت په تا تېر شوی، نن د ریزلټ ورځ ده. د ریزلټ په ورځ که انسان وایي چې ما دومره نمبرې واخیستې بدې پرې نه ښکاري، خو چې دا ریزلټ نه وي راغلی او غټې غټې خبرې کوي، سبا ریزلټ راشي او فیل شي، دا ډېره د شرم خبرې.
چې لکه ریزلټ نه مخکې د انګونه وال او دغه دی فیل شوي دومره نمبر یې دی بیله راغی نو په هغه ورځ باندې به دا مؤمن د خوشحالۍ نه چغې وایي او د خپل عملنامه به خلکو ته ښیي چې وګوره ما ته میلاوه شوه او په دې کې دا نیک اعمال ما کړي او د هغې هغه دی الله رب العالمین ما ته بدله راکړه نو الله رب العالمین فرمایي دا ډېر انسانان او جنات چې زه جهنم ته غورځوم د دې وجه به څه دیت کې الله فرمایي لهم قلوب لا یفقهون بها اوله وجه دا ده چې د دوی زړونه شته منه ما ورله زړه ورکړی دی خو په هغې پویه نه حاصلوي ګوره دا یاد وساتئ د علم مرکز اصل کې ګوره زړه دی دا دماغ چې دی دا یو ایکسرے مشین دی دا دماغ څه دی دا یو ایکسرے مشین دی اصل فکر تدبر غور دا په دې زړه کې کیږي که ستاسو خیالي تاسو په دې یو تجربه وکئ ستا په دې معلوماتو کې چې کله اضافه کیږي یو معلومات تا ته راشي معلومات نو دا معلومات چې تا ته راشي مثال په طور تا یو خبر ولوستل د غم دی نو دې سره ستا زړه خفه شي که نه دلته خفګاني نه دا ولا صرف تصویر وباسي دا ستا مازغه دا ولا صرف ایکسرے وباسي هغه ایکسرے دې زړه ته راپاس شي نو دلته دا چې کله دا سترګې وګوري دماغ ته پاس کړي دماغ اثر ډایرکټ زړه ته راشي هلکه دا وګورې زړه خفه شي داسې د خفګان خبره مه اورېده فلاني ځای کې داسې حادثه شوې ده فلاني شیخ صاحب وفات شو دا چلو شو مونږ خفه شو او چې کله څنګه وګوري د خوشحالۍ یو خبر یا چا درته وویل یو خبر نو فورا ستا دا ایکسرا چې کوم دی دلته کار شروع کړي د هغې هغه ایکسرا پاس کړي او هغه خوشحالي بیا فورا زړه ته منتقله شي نو اصل کې د دې علم ځای چې دا علم پکې جمع کېږي دا زړه دی ځکه الله قرآن کې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله علم خبره کوي ای نبی دا قرآن مې ستاسو په زړه نازل کړی دی ستاسو دا زړه چې دی ما منور کړی په دې علومو د قرآن باندې دا اصل کې هغه مرکز دی د علمونو نو اول دا غټ نعمت دی چې زړه درله الله رب العالمین برابر کړي او په دې کې علم جذبه او د علم شوق پیدا کړي تاسو نن زما د دې خطبې نه بعد زه مثال په طور یو عزم وکئ چې نن نه بعد به زه پابندۍ سره د تفسیر یو درس کوم یا د یو شیخ خوا لازم که دومره هم نشي تللی او مصروفه دا عزم وکړه چې یاره دې میموري کارډ کې خو د مشایخو درسونه شته که نه اول به زه د یو شیخ د قرآن تفسیر اورم صرف یو کلیپ اوره روزانه یو کلیپ زیات مه اوره یو کلیپ د تفسیر او یو د حدیثو درس د یو شیخ دا اوره او کتاب ورته کولاوی ګوره تفسیر ته به قرآن کولاوی کاپی به هم در سره او د حدیثو درس ته به حق کتاب ځان له په بازار کې واخلي یو هفته بعد به بله جمعه راځه ته ګوره چې ستا زړه کیفیت څنګه دی او علم کې دې څومره اضافه شوې او د علم اثر په تا څومره ښکاره کېږي والله که دا زړه موږ صحیح استعمال کو په علم کې زمونږ دا ژوند به بدل شي غفلت به زمونږ ختم شي نو الله فرمایي د دې جهنم ته تلو وجه دا ده چې زړه مې ورکړی دی خو دوی د هغې نه فایده نه اخلي علم پرې نه کوي دې زړه کې علم نه راولي دویم ولهم اعین لا یبصرون بها او دوی له الله فرمایي ما سترګې ورکړي خو به دې لیدل نه کوي دا سترګې چې دي دا په دې کائناتو کې پکار ده چې موږ په دې باندې د الله رب العالمین دا قدرتونه او د وحي چې کوم علوم دي دې ته پې موږ وګورو د هغې نه عبرت حاصل کړو تر دې پورې چې قرآن کې الله سوره ال عمران کې د مؤمنانو په صفت کې دا فرمایلی دي کم چې اولو الالباب عقلمن بندگان ورته الله عقلمن الله رب العالمین څه فرمایي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض زما هوښیار بندگان هغه دي چې د اسمان او ځمکې تم د عبرت په نظر ګوري او په دې کې فکر او سوچ کوي چې دا لوی اسمان الله سې ودرولی او دا دومره لوی ځمکه الله هسې غوړولې ده دا ورځ او شپه شي دا به څه څیزي راځي کنه دا د یو مقصد دپاره دي او دا څه خلک نوي پیدا کېږي او څه چې کوم دی هغه شته هغه مړه کېږي او څه لاړه دا به اخري رزلټ چېرته ځي دا څه چل کېږي لګیا دا څه روان دي په دې نظام کې په دې کې به د انسان سوچ کوي نو کوم انسان چې هغه د دې سترګو نه دا فایده نه اخلي بلکې سترګې د الله په نافرمانو کې په ګناهونو کې او د الله رب العالمین په هغه کارونو کې چې هغه حرام کړي دي په هغې کې استعمالوي رب العالمین د باندې د غفلت مرض لګوي خاص کر نن سبا خو دا څیزونه دي دا موبایل دي لږه بې احتیاطي دې وکړله او تقوا درکې نه وه او په خپله دې ځان کنټرول نه کړو د الله په توفیق الله نه به توفیق غواړئ نو بس دا خو تیار یو خطرناک طوفان دی داسې خطرناک چې ډېر ښه خلک اوچتو خاندانونو والا روزانه تاسو دا نیټ ګورئ دا دشمنیانې دي او دا لانجې دي او دا قصې دي او دا بېعزتیانې دي چې ریزلټ یې ګورې هغه دا شی دی د دې غلط استعمال دی د دې منفي استعمال دی بله ورځې د بډبیرې چې کوم واقع راغه لکه د 12 کالو ماشوم ته ګوره او د پلار قتل ته ګوره اورېدلي دي که نه
دا اوس تقریبا هفته لا نه کېږي، هفته کېږي تقریبا یا هفتې نه کم، چې پلار نصیحت کوي یو بچي ته. لکه زمونږ په وخت کې دومره وخت خو زمونږ عمر خو دومره نه دی، زمونږ په وخت کې چې دغه زمونږ عمر او چېرته به مور پلار خبرې کولې موږ به پورته نه شو کتلی، استادانو به چې په سکول کې خبرې کولې موږ بره نه شو کتلی. او د دې څیز د غلط استعمال د لاسه چې دا موږ هر ماشوم له لاس کې ورکړه، دومره سترګې وشلې دي چې نن زما د 12 کالو بچی تمانچه راخلي او په خپل پلار ډز کوي او هغه وژني. بل ځای کې نستانه 7 کیلومتره کې بټه بیره پرته ده، 7-8 کیلومتره لاره ده، دلته لګی دی. پښتنو معاشره ده چې دا زموږ معاشره په دې مشهوره ده چې دا پښتانه د مشرانو او د سپینګیرو او د علماو او د پلار او د مور ډېر عزت کوونکي خلک دي. دغه رنګه دیر کې چې مخکې واقع راغلی وه، مور یې میشتل او پلار یې میشت. دا زما محترم ورونو دا د دې سترګو غلط استعمال، دا خو د ماشومان دي، واړه واړه دي، تا ولا دا څیزونه ورکړي دي. د دې هغه ذهن خو دومره لا نه دی که نه بالغ او پخته، نه دومره میچې ور دي چې په دې پوه شي چې د منفي استعمال څنګه دی او مثبت، او نه پې ته هر وخت نظر ساتلی شي. نو دې نه دا معلومیږي چې ته احتیاط وکړه، په کور کې لږه سختي کوه او تربیت ویم دی ته چې سختي به کوې. کومه اداره کې هم که ستاسو خیالي سختي وي اصولي، هغه اداره کامیابه وي. دا څیز به نه راوړي، یونیفارم کې به راځي، داسې به کې داسې به کې، چې څومره د هغې هغه دغه سختي منیجمنټ یې مضبوطي، خلکو یې لکه دا اداره کامیاب. او چې را جوړوي اډو چا نه تپوس نشته، څوک یونیفارم کې راغه که رانغه، یو سکول دی، کالج دی، یو بله اداره ده، او څوک په څه ټایم راغه و ناوخته راغه که وختي راغه، ته ګوره هغه اداره تباه و برباده شي. دا مثال د کور هم دی. کور کې چې کله تا معمولی خالی یو 5 منټ 10 منټ احتساب کوه، بد اخلاقي مه کوه، کنځل هم مه کوه، مه ښځې ته کنځل کوه، مه بچو ته کنځل کوه، صرف یو تپوس کوه. نن مونځ چا چا کړی 5 وخته، نن تلاوت زموږ کور کې شوی که نه، داسې یو څو خبرې ښه په اخلاقو. دومره به د کشرانو سره فکر شي، یاره زموږ مشر سره یو غم دی، موږ سره د دې باره کې خبرې کوي، نور خبرې نه کوي، موږ سره زموږ د تربیت په باره کې لګیا دی. او په هغې بیا خفګان، په هغې هغه ته د هغه د عمر مطابق هغه ته زورونه ورکول. دا هم نه ده پکار چې ماشوم په سر وخت ډانګې دې راخیستې او ډز او سر خپې نه ګوري، دا هم طریقه نه ده ګوره د تربیت. لکه بله ورځ ما ته یو ملګري میسج وکړو، یاره زما زوی دی او ږیره قینچي کوي او ږیره وړه کوي او کور نه یې وشړم او که نه او خبرې خور سره نه کوم او واده م ورله نه کوم. مال بالکل غلط کار کوي، دا طریقه خو نه ده، دا خو ته په زوره متنفره کوي. ځوان دی، ځوان شوی دی او صرف ږیره کې قینچي وهي او تور ته بس کور نه دې شړم او کله یې واده درله نه کوم او خبرې دې مو سره نه کوې لګیا. نه، دا ستا بچی دی، دا ستا اولاد دي، دې سره شفقت وکړه، مینه وکړه، محبت، د خپل دوست او ملګری وګڼه او ځان د هغې ملګری وګڼه. کښېنه او بچي په مینه په محبت ورسره خبرې وکړه. دا انسان خو په مینه باندې د پوره یو ژوند بدلیږي د دې سره. پردي انسان له مینه ورکړه، دومره پې خوږې لګي ستا خبرې. بیا په د پلار او د بچي منځ کې خو ډېر یو انتهایي مینه محبت دی. ټیک ده، زورونه به م ورکې، سختی به مو سره کې په هغه وخت کې چې کله سختی فایده کوي. خو بعضې وخت کې هر وخت سختی، هر وخت تندې داسې ګونجې کول، هر وخت بس کور کې ردې بدې او سپورې ستغې ویل، په دې سړی ښه نه ښکاري او دا بیا هغه اثر هم نه کوي بیا خبرې نه، په یو ښایسته طریقه باندې ماحول برابرول. نو الله رب العالمین فرمایي بل جرم د دې خلکو دا دی چې سترګې مو ورکړي غلط استعمالوي. لا یبصرون بها، منه هغه دلایلو ته پې نه ګوري، کوم چې د دې د فایدې څیزونه دي هغې ته پې نه ګوري، د الله رب العالمین قدرت ته پې نه ګوري، د هغې نه عبرت نه اخلي. او بیا الله فرمایي ولهم آذان لا یسمعون بها، او د دې غوږونه دي خو په هغې اورېدل نه کوي. څه معنی؟ یعنې د فایدې خبرې پې نه اوري، قرآن پې نه اوري، حدیث پې نه اوري، سمې خبرې پې نه اوري او غلطې خو پې اوري. نو بیا الله رب العالمین فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. دا د الله رب العالمین ډېر سخت هغه الفاظ دي. الله فرمایي اولئک کالانعام، دا داسې دي لکه زناور. ځکه زناور چې دی هغه خپل سترګې او غوږونه او زړه په دې کې نه استعمالوي چې یاره ژوند څنګه تېرول پکار دي، بس خو د خوراک څیز ورته ښایي ورپسې ورمنډه کوي. ګډې بیزې ته چې کوم دی ګیا ښایي بس ورمنډې کوي، هغه خو نور په دې نه پوهېږي چې زه به غوږونه څنګه استعمالوم او سترګې به څنګه استعمالوم او زړه کې به څه فکر کوم. هغه خو مکلف نه دي، ته خو انسان یې. انسانان او جنات الله رب العالمین مکلف مخلوق ګرځولی دی، دای اشرف المخلوقات ګرځولی دی. ولقد کرمنا بني آدم، الله فرمایي د آدم دی بچو له ما عزت او کرامت ورکړی دی. مفسرین د ایت د لاندې لیکي وایي د عربو په یو صحرا کې ته وګوره،
یو ماشوم به د سلو اوښانو قافله به د پسې روانه یو پیلني اوښ نه به مهار نیولی او دا سل واړه اوښان به په دې یو ماشوم پسې رواني د دې وړوکي ماشوم دا احترام د دې سلو مضبوطو اوښانو حیواناتو په زړه کې چا واچو الله رب العالمین دا انسان دومره عزتمند دی الله رب العالمین له کائنات مسخر کړي دي ساينس ټیکنالوژي کې لګې دی دې کار کوي د کائناتو په تسخیر کې دی لګې دی کار کوي د بلډینګونو دو درولې دي اوس پورې چا ویل چې د فلاني غوي فلاني ځای کې کور دی دومره چته دی او دومره مارکیټ دی او پلازا ده خو دا انسان دی لګیا دی که دا د دنیا د سهولیات دي د زندګۍ دا هم د انسان لګیا دی محنت کوي الله رب العالمین فرمایي دا انسان دله ما عزت ورکړی دی دا ما عزتمند ګرځولی دی اشرف المخلوقات مې ګرځولی دی او بیا الله رب العالمین چې کله ناراضه شي بیا څه فرمایي ته چې اولئک کالانعام دنه خو زناور جوړ شوی ته وګوره دله چې ما کوم صلاحیتونه ورکړي دي چې په هغې خپل الله وپېژني په هغې د الله رب العالمین دین زده کړي خپل نبي وپېژني هغه صلاحیتونه چې کله دی غلط استعمال کړي نو الله رب العالمین فرمایي اولئک کالانعام دا داسې دي لکه زناور اولئک هم الغافلون دا خلک غافله دي دا خپل نعمتونه غلط استعمالول دا چې کوم دی غفلت دی زما محترم ورونو په دې غفلتونو کې نن سبا دا غفلتونه خو ډېر عام دي یو لوی غفلت چې کوم هغه مونږ کوو خاص کر د سوشل میډیا د لاسه ډېر خلک هغه په دې کې زړور شوي هغه یو دا ده چې دا ګانې بجانې ډېرو خلکو ته ګناه هم نه ښکاري بعضې ظالمان داسې بدبخته خلک شته دا د کریا مولیان په هره زمانه کې میلاویږي د کریا مولیان په هره زمانه کې میلاویږي او د کریا مفتیان د کفار هم ساتي دي دپاره یهود نصوارا فنډینګ کوي دوی ته په کینیډا کې یو مولا ناستی دی زه د چا نومونه هم نه اخلم دا هم زما عادت دی الحمدلله چې ډېره مجبوري نه جوړه شوي بعضې ملګري ما تکلیفونه رالیږي پلاني دا ویلي دي ستا باره کې پلاني دا ویلي زه یم الله دې اجر ورکړي زه یې داسې هم نه ګڼم لکه په دې لاره باندې موږ ځو ډېر سپي غاپي نو زه به هر سپي پسې ګټې رالم زه به جوابونه کوم زه د چا جوابونه نه کوم موږ چې کومه خبره کوو په دلیل یې کوو قرآن او حدیث باندې که چا ومنله ډېره ښه ده که نه یې مني قلارې دې لګیایي زه خو یې د چا د خوشحالولو دپاره نه کوم او که څوک کنځلې کوي قلارې دې کوي لګیا دي نو دې وجې نه زما محترم ورونو هغه مولا بدبخته چې عقیده هم باطله ده د تصوف په ګند کې مبتلا دی هغه ظالم ما اورېده یو ځلې یو خو فتوا دا ورکړې وه تاسو کې تعلیم یافته ملګرو ته پته ده چې په یورپ کې چې کوم مسلمانان اوسېږي دوی دپاره سود جایز دی دا فتوا هم راغلې وه سوشل میډیا باندې هم چلېدلې وه نو داسې مولا هغه لګیا دی د خپل باطل دپاره چې چونکې هغوی قوالیانې وایي او هغې سره ګډېږي هغې سره رقصونه کوي نو د دې خپل باطل د تحفظ دپاره په پیغمبر یې دروغ ویلي نعوذ بالله او هغه حدیث پرون موږ صحیح بخاري کې ویل پرون او امام بخاري بار بار راوړی دی ځای په ځای مختلف مسایل ته ثابتوي څه وایي وایي دا خو بخاري کې راغلي دي خیر دی که څوک داسې ټنګ ټکور وشي او داسې څه محفل جوړ شي دې که اوس خبره نه شي هلکه کوم ځای کې راغلي سبحان الله غرضي وي په خټه باندې اور لګوي که وایي ګوره بخاري کې راځي چې د اختر ورځ وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تشریف فرماو او دو جینکۍ راغی د نبی علیه السلام کور ته او هغوی چې کوم دی تمبل والو او هغوی چې دی ګانې مانې ویلې د هغه زمانې او بیا چې کوم دی نبی علیه السلام خواته مخ واړو چې پرېږده چې لګیا ابوبکر صدیق ورته غوسم شو خو بیا نبی علیه السلام ابوبکر ته چې کښېنه په قلار ابوبکر نن د اختر ورځ ده والله که به بخاري کې ته ماته دا پیدا کړي دا د بخاري د حدیث سره ګپ دی ټوکې ټقالې دې ته وایي واوره صحیح بخاري کې خبره دا ده ډیر خلک د صحیح بخاري په حدیثو اعتراضات کوي او ظالمان په غلط او منفي شکل کې پیش کوي دا تجربه د نفسیاتي خبره ده ته په خپله په دې تجربه وکړه سمه خبره صحیح خبره په یو منفي شکل کې ته پیش کړه په خلکو هغه بل شان اثر کوي چې ښه داسې چل شوی او بیا همغه خبره چې چا سره متعلق د هغې خواته لاړ شه هغه نه تپوس وکړه به بل شانې دې وجې نه په صحیح بخاري کې دا راځي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اختر مونځ کوی کور ته راغو په بستر باندې پریوته دویم راغې دوه وړې جینکۍ حدیث کې څه راځي څه راغی دا نه و چې پیغلې ښځې وې او غټې غټې ښځې وې او راغې نه وایي دوه جاریتان راغې جاریتان مانه وړې ماشومانې راننوتې نبي علیه الصلوۃ والسلام کره د عایشه رضی الله عنها خواته راغې زموږ د ام المؤمنین خواته او دا دوه ماشومانې چې وې تغنیانې دی چې کوم دی هغه ترانې ویلې د څه شي ترانې ویلې د جانان او د عشق خبرې کولې دا ته چې کومې کې سرې شونډې او زلفانې یادول نه وایي دوی د جنګ بعاث د تاریخ تذکرې په شعر کې کولې بعاث
د دې اوس او خزرج یو جنگ تیر شوی په مدینه کې او هغې کې ډېر قتل عام شوی نو د هغې جنگ قصې کوله لکه دې وخت کې چې یو ماشوم څه وایي ترانه وایي څه شی وایي یو ترانه وایي دغسې یو ترانه یو نظم یې ویلو او وړوي ماشومان دي نابالغه مکلف هم نه وي نو هغه ماشومان لګیا دی د جنگ بعاث یو تاریخي قصه کوي په هغې کې نه فحش الفاظ شته نه چې دا اوس کومې ډمې لګیا دي د ډمو په شان ته پکې هغه بربنډ او غلط او بې حیا ټکي شته ساده حدیث دی او بل عائشه رضی الله عنها څه فرمایي وایي دا جینکۍ چې راغی ولیستا بمغنیتین په حدیث د بخاري کې صفا الفاظ دي ولیستا بمغنیتین دا ګوره څه سندرغاړې نه وي دا سندرغاړې لکه کمې چې هغه ډمې او غانې وایي که نه دا هغه نه وي هغه روایتي ډمې چې هغه غانې وایي او سندرې وایي نه ساده ماشومان یې دا زموږ په کورونو کې کله کله یو ماشوم یې یو ترانه غوندې وایي که نه وایي کله کله که ستاسو خیال په کتاب کې په سکول کې یو نظم یې هغه ځان سره زوتی په خوږ اواز باندې دې ته چا سندره ویلې یعنی علامه کا که ستا په کور کې ستا یو ماشومه ده او هغه داسې یو نظم په خوږ اواز ووایي چې یو تاریخي نظم دی په کتاب کې دی یا په بل ځای کې اورېدلی دی نو نعوذ بالله څوک ستا د لور په باره کې دا ویلی شي چې هغه ډمه ده او ګانې وایي نعوذ بالله دا ویلی شي نشي ویلی او که چا وویلې په تا څنګه لګي ډېر در باندې بده لګي په دې باندې ډېر خفه کېږي بلکې دشمني پې کوي خلک په دې خبره باندې او د نبي علیه السلام باره کې ته دا الفاظ وایې ظالمه حدیث کې څه دي او دا ته څه وایې هغه د بعاث د جنګ قصه وه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی هغه باندې ښه ونه لګېده چې نبي علیه السلام تشریف فرما دی ځکه د صحابو طریقه به دا وه چې په اوچت اواز به د نبي علیه السلام په مجلس کې خبرې نه کولې نو د ډېر ادب او احترام د وجې نه چې د نبي صلی الله علیه وسلم د احترام په بنا باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غوسه شو چې دا ولې دا ماشومان یې لګیا دي دا دغه وایي دا دغه شروع کړي دا نظمونه او دا قیسې شروع کړي نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته مخ راواړو ابوبکره پرېږده نن د اختر ورځ د ماشومان دي لګیا به یو قیسه کوي او بل حدیث کې یو ناشنا لفظ دا راځي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی وایي فحول وجهه نبی علیه السلام تی خپل مخ ماخوا واړو دا د دې لپاره کله کله یو ماشوم ځان سره یو صورت وایي یا یو ترانه وایي یا یو نظم وایي چې ته ورته وګورې بیا وشرمېږي بیا یې نه وایي خیال هم دی که نه نبي علیه السلام مقصد هم دا چې پرېږده یو تاریخي قصه ده چې موږ هم لږ واورو دا څه وایي لګیا دی دا څه چل شوی دی بعاث جنګ کې څه چل شوی چې د خپلو پلارانو د مشرانو نیکونو قیسې کولې چې هغه قوم راولګېدو دا چلې وکړو هغه بل قوم راولګېدو فلانې یې مړ کړلو هغه قوم راولګېدو دا چلې وکړو او په هغه ځای حمله وکړه او په دې ځای حمله وکړه نبي صلی الله علیه وسلم ته یو خوند غوندې اخیسته چې اختر ورځ ده نو مخ مبارک یې ته اپله واړو دې دپاره چې دا ماشومان یې مانه ونه شرمېږي که زه ورته اوس وګورم بیا به غلی شي ماشوم کله کله دومره وشرمېږي چې ته ورته بیا ووایه بیا یې نه وایي بیا غلی شي او چې کله خپل سور کې لګیا نو بیا لګیا وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره هغه مینه محبت او ترس نو دې کې نه د ګانې خبره شته نه پکې دا د ټنګ ټکور قیسې شته خو دا بعضې خلک د احادیثو سره دغه شانته لوبې کوي ټوکې ټقالې کوي او نعوذ بالله په داسې شکل یې پیش کوي چې وګوره که نه یې د پیغمبر په خوا کې وایي ګانې ویلی کېدي او بخاري کې وایي راغلي ظالمه داسې مه وایه دا بدبختی مکوه ته به د الله خوا ته ورځې دا د صحیح بخاري حدیث به ستا مخې ته رب العالمین پیش کړي بیا به څه جواب کې زه نن خو به ته دوکه ورکړې ساده خلک به دې مخې ته ناست دي هغه به دوکه را دوکه کې د نبي علیه السلام په حدیثو به بدګمانه کې سبا به ته الله ته څه رب العالمین ته به څه جواب ورکې ځکه دا خو ته په پیغمبر افترا کې دا خو ته په نبي باندې الزام لګې نعوذ بالله هغه نبي چې هغه ګانو بجانو ته حرام وایي سندرو ته حرام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی څنګه دا برداشت کړي چې دغه په کور کې ګانې ویلی کېږي او هغه چې کوم دی ښه په خوند باندې اوري نعوذ بالله من ذلک دا صحیح طریقه باندې بصیرت سره خبره پکاري په دلیل باندې خبره پکاري دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بدی بیانه کړې ده دا چې کوم ګانې بجانې دي او دا بې حیا الفاظ پکې ویلی کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي د قیامت په علاماتو کې به یو علامه وایي دای لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف زما د امت څه خلک به رالګېږي او هغوی به ځان له نعوذ بالله من ذلک زنا به ځان له حلالوي او ریخم به سړي ځان له حلالوي د ریخمو استعمال په سړو باندې څه دی حرام دی د ریخمو لباس به ځان له حلالوي سړي او نعوذ بالله زنا او بدکاري به ځان له حلالوي او دې دپاره به بهانې او دغه ګوري لګیا وی
چې دا مړه دا خو انټرټینمنټ دی، بې حیا فلمونه به جوړوي، بې حیا کلیپونه، دا انټرټینمنټ دی او دا خو هسې مزاح دی او دا خو فني کلیپ دی. د فني کلیپ په نوم باندې به بې حیي خورئ، دا زناکاري ده، یاد ساتئ، دا بدکاري ده، یاد ساتئ. په هغې کې هغه بې حیا مناظري او ته چې کوم دی دا د فني کلیپ په نوم باندې یا اوري او یا یې شیر کوي او یا یې خورئ. دا یاد وساتئ. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي ځان له به جواز ګوري، زما د امت خلک به ځان ته وایي او دا به ځان له حلالي چې مړه دې کې څه خبره ده یاره، دې کې څه خبره، دې کې زناکار دی لګیا دی. ته دا زناکار پروموټ کې، ته دا بدکاره خلک پروموټ کې، ته دا بې حیا خلک پروموټ کې لګی. ته چې وایې د زړه ګوتې ټکوم نو دا هسې ټکې، والله العظیم ته دا یو ټک ستا عملنامه ده. دا چې دا چل کې دا زما او ستا عملنامه ده. دا ګوتې دا لاسونه په مونږ ګویي کوي. سورت یاسین خو اکثر خلکو ته پرون مې د مازدیګر مونځ په دغه کې کو ډینس پلازا کې صدر کې مې څه کار مازدیګر مونځ مې چې وکړلو نو یو جماعت کې څه کسان راپاسې د سورت یاسینونه تقسیمول په دې پیله 2-3 صفو کې. نو دا به چېرته روزانه هغوی وایي یا چېرته بېګا به چېرته جمعې شپه وه، ځکه مې ویل نور خو زه پوه نه شوم په خبره. نو ما هسې سوچ کوو، هغه یو زما سره خواته ناست بیا یې پاڼه ما دا اوس دته دا پته شته چې د سورت یاسین کې څه دي، خو ته شی وایي لګیا دی. ښه خبره د سورت یاسین هم ووایه، خو دا ته چې په کوم انداز تلاوت کې د الله بنده او نه تدبر شته، نه ترجمه شته، نه پې ځان پوهې کوي په مقصد. او یو صورت یو ټیم پورې خاص کول هم نشته، صرف د جمعې په شپه یو صورت وایي یا په فلاني ټیم کې به نه، دا هم نشته. قرآن وایه، روزانه وایه، الحمدلله دا ښه خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده. خو غرض مې دا دی چې دې په معنا هم لږ ځان پوهې که که نه. دومره ناشنا عبرت دی په سوره یاسین کې، والله په دې کې چې کوم عظیم مضامین پراته دي. اول خو په دې کې مضمون د عقیدې د توحید پروت دی او شرک رد پکې دی، او په هغه مشرکانو رد دی چې هغوی وایي زموږ باباګان او فلانې او فلانې به زموږ سپارش کوي. په شفاعت قهریه د مشرکانو رد شوی دی په سورت یاسین کې. یاد سات، سوره سبا، فاتر او یاسین د 3 سورتونو کې دا موضوع روانه ده چې مشرکان وایي موږ به فلانې او فلانې او زموږ مشر او بابا او هغه فلانې ولي به موږ خلاصوي. په دې خبره رد دی په دې صورت کې. دا مسله ته چا مې زده نه کړه. ته اوس وایې سورت یاسین کې دا مسله ولکه وایي دا پکې نوې خبره وکړه، دا ځکه نوې ده چې ته په ترجمه نه پوهېږې که نه. او سوره یاسین کې د پیغمبرانو د اطاعت مسله ده چې یو قوم ته الله 2 پیغمبران راولېږل او بیا ورپسې 3 مې راولېږلو او قوم راولګېدو د پیغمبرانو تابعدارۍ نه مخ واړو، حتی چې هغه صاحب یاسین راغی هغه یې تایید وکړلو چې اتبعوا المرسلین، د دې پیغمبرانو خبره ومنئ که نه. او دوی راولګېد هغه هم شهید هغه شهید که صاحب یاسین حبیب نجار د هغه نوم، د هغه د شهادت قصه پکې ده. دا خبره هم خو سورت یاسین نه زده که که نه چې پیغمبرانو دپاره به غیرت کې ودرېږي به او ځان به پې قربانې. سورت یاسین نه دا مسله هېچا زده نه کړله. او الله فرمایي چې څنګه شهید شو قیل ادخل الجنه، ورته وویله شو زه جنت ته سیده، زه سیده جنت ته. ته خو په پیغمبرانو په اطاعت په مسله شهید شوې، تا خو د پیغمبرانو د اطاعت خبره کوله. خلک وایي فلانکي صاحب پسې راځئ، فلاني پسې راځئ، پارټۍ پسې راځئ، زمونږ په مفتي صاحب پسې راځئ، فلاني پسې راځئ، فرقې دي، مسلکونه دي. او دا صاحب یاسین به ویل پیغمبرانو پسې راځئ، اتبعوا المرسلین. منهجي انسانو په منهج شهید شو. الله ورته وایي قیل ادخل الجنه، الله فرمایي ورته ویلی شو زه جنت ته سیده. دا خبره به سورت یاسین نه ته کله زده کې، او دا مسله به سوره یاسین نه کله زده کې چې الله رب العالمین فرمایي الیوم، د قیامت ورځ را یاده که، الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په دغه ورځ د قیامت به موږ د دې خلکو په خولو مهر ولګو، خوله به یې بنده شي، خوله به خبرې نه شي کولی، او خبرې به کوي زموږ سره د دوی لاسونه. وتکلمنا ایدیهم، لاسونه به خبرې کوي. دا ګوتې به وایي چې ټک ټک دې څه له ورکوه دې موبایل کې څه شي څه دې کتل. وتشهد ارجلهم، او دا خپې به پې ګواهي کوي بما كانوا یکسبون، په هغه عملونو چې دوی کول. او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي دا سترګې دا غوږونه دا به ګواهي کوي. سورې نور کې الله فرمایي او داسې مختلفو صورتونو کې هغه اوږده موضوع ده. او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي د بدن دا اعضا به په ده باندې چې کله ګواهي وکړي او بیا دا خوله را کولاوه شي نو دی به بیا ووایي چې لم شهدتم علینا، دا ګواهي م راباندې ولې وکړله. نو دا ټول اعضا به ورته ووایي، دا ژبه به وایي چې ما خو ستاسو د بچاو دپاره چې جهنم ته لاړ نه شئ. نو ما انکار وکړو، ډېر ګناهونه به دا انسان انکار کوي چې ما خو داسې نه دی کړي، ما خو نه دی کړي، ما خو دا کار نه دی کړی. الله رب العالمین به ورته خوله بنده کړي. دی به وایي یا الله زه صرف په ځان باندې چې زما خپل نفس په ما ګواهي وکړي نو هله یې منم،
کني بل څوک نه مانم. الله ورته ټیک ده، الله رب العالمین قادر دی. نو د خپل اندامونه چې په دغه وایو کې بیا انکار کولی شي، بیا خو پړ شو، ختم شو خبره ختمه شو. نو دا عذاب ورته وي انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هغه الله زموږ نه خبرې راویستلې چې د هر څیز نه خبرې راایستلی شي. زه دلته خبره کوم، هغه لوډ سپیکرونه خبر راوځي، د لوډ سپیکرونه ژبه شته او نه یې خوله شته، نه یې شونډې شته، نه یې چې کوم دی غاښونه شته. او د انسان دا موبایل جوړ کړی دی کې نه دا غاښونه او شونډه او خوله پکې نشته او خبرې ترې راوځي، دا پکې لګیا ریکارډ کېږي. انسان داسې یو څیز جوړ کړی دی چې دا اعضا یې نشته او خبرې ترې راوځي لګیا دی. رب العالمین خو دې ته محتاج هم نه دی، هغه به د دې اندامونو نه خبرې راوباسي، هغه الله رب العالمین. د دغه ورځې نه زما محترمونو حیا پکار ده. نو دا بې ځایه بې حیانې پروموټ کول، د دې شیرینګ کول او دا خورول، څومره خلک چې دا ګوري نعوذ بالله ګناه یې په تا پسې جاري ده. ستا نه بعدې چې څومره خلک ګوري ګناه یې په تا پسې جاري ده. یاد وساته دا هسې ټک ټک مه ګڼه. د الله نبي فرمایلي زما امت کې وی ځان له به زناګانې حلالوي، ځان له به شراب حلالوي، والمعازف او ډمې به ځان له حلالوي، والمعازف ټنګ ټکور ټنګ ټکور د ډمو اوازونه دا به ځان له چې کوم دی دا به حلالوي. معازف ویلی کېږي سازونه او آلات د موسیقۍ دې ته ویلی کېږي، دې ته به حلال وي. دې کې څه خبره ده؟ د الله نبي فرمایي زما په امت کې داسې خلک را روان دي. امام بخاري رحمه الله صحیح بخاري کتاب الاشربه کې دا حدیث راوړی دی زما محترم ورونو. دغه رنګ د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخره، دو اوازونه دي چې د الله لعنت پې شوی دی په دې دواړو اوازونو، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. په دنیا او آخرت کې دا ملعون اوازونه دي، د الله لعنت دی په دې اوازونو باندې. دا دواړه اوازونه د الله رب العالمین ډېر بدې شي چې الله پې لعنت کوي، خو بدې شي که نه. او دام یاد وساتئ زما محترم ورونو، کله چې قرآن او حدیث کې په یو عمل لعنت راشي یا غضب راشي یا عذاب ذکر شي، دا کبیره ګناه، دا کبیره ګناه، دا صغیره نه وي. نو دا هغه کبیره ګناه ده. دا دوه اوازونه چې په دې باندې لعنت ویلی شوی دی، په دنیا او په آخرت کې د الله رب العالمین بدې شي. یو چې کوم دی مزمار عند نعمت او بل ورنة عند مصیبت. یو د نعمت او خوشحالۍ په وخت کې ټنګ ټکور چې خوشحالي راغله، او دروز او موسیقي او ګډاګانې او ډمې اوازونه، دا اواز د الله ډېر بدې شي، د موسیقۍ اواز د الله ډېر بدې شي په دنیا او په آخرت کې. په دې د الله لعنت راورېږي. دې مجلس کې چې څوک ناست دی په دې ټولو د الله لعنت را روان دی، چې ټنګ ټکور په مجلس کې ناست دی، د موسیقۍ په مجلس کې ناست دی. که وس دې رسېږي خو دعوت ورکړه چې منې کړي، که ستا وس په هغوی نه رسېږي ته ترې راوځه، بس په ځان دې وس رسېږي، نور زما زور نه رسي، نه مې څوک خبره مني، نه مې د لاس زور شته، بس ته ترې راوځه. بیا هغه آخري درجه د ایمان چې کوم ده وذلک اضعف الایمان، چې په زړه کې بد وګوره، خفه شه او راوځه دې ځای. او دویم اواز چې د الله ډېر بدې شي، هغه د مصیبت د مړي د غم په وخت کې د ویر اواز دی. دا ویرونه د ښځې سان دی وایي که نه، سان دی ویل، مرسیې ویل. دا بعضې خلک یې لا په محرم کې وایي لګی دی. موږ خو د حسین رضی الله تعالی عنه په قربانۍ او په شهادت باندې مسلمانان وایي، خو د جنتیانو سردار دی، جنت ته تللی دی. نو جنتیانو باندې څوک های پای کوي، ډرامې کوي بیا خلک. نو بعضې خلک خو کاروبار کوي، په مړو هم کاروبارونه کوي، په شهداو هم کاروبارونه کوي. دا څوک چې په دې شهداو کاروبارونه کوي، تاریخ غلط دی، او د دوی مشرانو هغه شهید کړی د غدارۍ د غدر په نتیجه کې شهید شوی دی. هغه را لګېږي د خپل غدر د پټولو لپاره په ځان های 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 څه های های دې شروع کړي، چل دی های های باندې ځان بچ کې ته چې زه به پټ شم د خلکو نه، ته خلکو ته معلوم یې. اما ستا نیکونه چې په کوفه کې وختونه را لېږلي وو، چې وتښتېده، بزدل وو، په کورونو ننوتل، په ښارونو ننوتل، پټ شو، د حسین رضی الله عنه ملګرتیا ونه کړه. هغه هم خلک پېژني، ستا نیکونه خلک پېژني او تا هم خلک پېژني. هغه بېوقوفه به در باندې دوکه کېږي. په دې وجې نه دا های پای کول، غلط الفاظ ویل او دا سان دی ویل، مرسیې ویل، نوحی پړاوول او نوحی ویل، دا ملعون اواز دی، د الله ډېر بد شي. جړا جایز ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږه د جړا نه یو منع کړی شوي. مونږه د جړا نه، اوس مثلا مړی وشو او انسان جاړي اوښکې تویېږي، دا جایز ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله دغه چې کوم دی بچی په لاس کې راخستی، ابراهیم، دا 13 میاشتو. دا د نبی علیه السلام هغه بچی دی چې د ماریا قبطیه رضی الله عنها نه پیدا و. او
دا هغه بچی دی چې 18 میاشتو ته پالکانو کې رسېدلی، نور ټول واړه په وړوکوالي کې وفات. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د ساه ورکوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو نه اوښکې روانه شوې، ویې ژړل. صحابه کرام ولاړ دي، ای د الله نبي، هغوی پوه نه شو، لکه نبی علیه السلام خو هغوی د نوحو نه منع کړي، هغوی دا خیال وکړه دا ژړا به هم نوحی. نو صحابه یې د الله نبي تاسو باندې څه چلو شو، دا تاسو ولې ژړئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رحمت دی، دا رحمت دی، دا د رحم د وجې نه کېږي چې یو خوږ انسان تا نه جدا کېږي، انسان ورپسې وژاړي. ژړا جایز ده، او ما چې تاسو منع کړي هغه مې د غلطو الفاظو نه منع کړي چې د تقدیر خلاف یو قسم نعوذ بالله احتجاج کوي، یا الله مونږ دې کتلي، او یا الله مونږ باندې مړي راولې، او یا الله دا چل دې وکړو، د غر په شان ته رور او د غر په شان ته پلار دې رانه واخیستو، او داسې دې وکړو. دا غلط الفاظ به نه وي، دا داسې ده لکه ته چې نعوذ بالله د تقدیر خلاف یو احتجاج کوي، او مصیبتونه دی په مونږ را پریوزي، او ته خدا سي وي، او ته خدا سي وي، ښځې ورته لګېږي که نه هغه مړي ته سان دی وایي، دا ناروا ده. ژړا جایز ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو باندې ژړلي، په شهداو باندې ملګري وفات شوي په هغې ژړلي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه کې ډېر رحم و، ژړلي دي، په خپلو نوسو یې ژړلي دي، خو سان دې نه دي والي. او دا نوحي او مرسي او دا قیسې چې بیا چې کوم دی وروسته ورپسې بیا لګیا یو لګې، دی بیا نه دي کړي، د دې نه به ځان ساتل. نو دا اوازونه، دا د نوحو والا اوازونه چې دا د مړي په وخت کې انسان بعضې وخت په ځان راکېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه کس زموږ نه دی چې خپل مخ باندې را باندې کړي، بعضې وخت چې مړی وشي په ځان را باندې دا مخ ټکی لګیایي، وشق الجيوب ګریوانونه شلی، کپړې ځان نه لرې کي، او پکې لا بیا کمیس هم وباسي، او بیا په ځان را باندې کي درز درز. دا د نبي صلی الله علیه وسلم سره زمانه دی نه دی، ما نه پیژني، نه زما د اهل بیتو نه دی، چې د نبي نه نه شو خو د هغه د اهل بیتو نه شوې نه. اهل بیت خو د نبي علیه السلام بیبیانې دي اول، او اهل بیت د نبي صلی الله علیه وسلم اولاد دی، او نبي علیه السلام فرمایي دا زمانه نه دی، نو ته خو لاړې ختم شوې، ته بیا په کومه خوله باندې د محبت دعوې کې د نبي صلی الله علیه وسلم سره د هغه د آل سره. دی وجه نه د الله نبی فرمای دا جامیش لول په مخ را کې خوده، او ودعا بدعوى الجاهلیه، او د جاهلیت خبرې کول چې لګې نوحې وي او غلط الفاظ وي او ګډې وډې وي لګیای، او داسې الفاظ د خولې نه راوځي چې په هغې باندې الله تعالی ناراضه کېږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. غرض مې دا و زما محترم ورونو چې دا د ګانو بجانو متعلق مې درته ویلې. نن سبا دا مصیبت ډېر عام شوی دی. بل د الیکشن ورځې دي، په دې جلسو کې میوزیکونه دي او درز دروز دي، او په دې لارو کوڅو کې دا ګاډي پرونه ما بعضې ګاډي کتل په دې لارو روان ده، سوزکو کې میوزیک کې لګولی درز دروز درز دروز، دا څه کېږي لګیا دی؟ د الله د نافرمانو نه ځان ساتل پکار دي زما محترم ورونو. حتی الوسه به مونږ کوشش کوو، مونږ ټول به د الله رب العالمین نه توفیق غواړو. ته ګوره دا بارانونه راباندې بند دي، ته ګوره نور څومره مشکلات دي، تکالیف دي، پریشانیانې دي، دا زموږ د اعمالو وجه ده. الله رب العالمین دي په مونږ باندې خپل رحم وکړي، رب العالمین دي زموږ په زړونو کې د ګناه سره نفرت پیدا کړي، الله رب العالمین دي زموږ د طاعت او د الله د بندګۍ سره شوق پیدا کړي. اقول قولي هذا